सूरत यूसुफ आयत नंबर 50, 51 او 52 او د 12 سپاری اخیری سبق دی او د سورت یوسف وم مقام شروع فدی مقام کی د بادشاہ خوب بیا د یوسف علیہ السلام سره ملاقات مطالبه وا بیا یوسف علیہ السلام خپل صفائی بیانولا بیا دا غینه پس یوسف علیہ السلام د بادشاہ سره ملاقات شوی دی او بیا ورته بادشاہ د وزارت آپر کړی دی بیا یوسف علیہ السلام ځان د پاره وزارت منتخب کړی دی پدی باندې چې کوم دینو دا عیسی سبا ته ان شاء الله کی دی شي چې ختم شي نن سبق کې وی چې بادشاہ د خوب تعبیر ووریدو تدبیرم ووریدو تبشیرم ووریدلو نو بادشاہ د دې خبرې شوق کارا کو چې دې سړي سره ملاقات پکار دی نو یوسف علیہ السلام بادشاہانو خو بادشاہي مزاجي کنه ای خدا ته پوس نه کوي چې دا سړی څنګه په جیل کې دی ولی په جیل کې دی د کله نه په جیل کې دی خو بس بادشاہ چې څنګه د خوب تعبیر ورته دا خو ډیر د کمال سړی دی ورشه راویلی او دا ته پوه څه جرم کې تلی دی کله تلی دی څنګه تلی ولی تلی دا خبرې چې کوم دینو نه معلومي یوسف علیہ السلام پسې چې سړی راغی یوسف علیہ السلام ورته وی اومدغه سړی ورپسې راغلی اساکی ویشا برازا یوسف علیہ السلام ورته وی څنګه رازا زه خو هغه سړی نه یم چې په پټو سترګو درځه اول لاړ شه د بادشاه نه تپوس وکړه چې ته دا معلومات وکړه ته څنګه بادشاه یې دا معلومات وکړه چې دا سړی جیل ته راغلی پسه کې دی او زه به درته د هغې کیس پرانستو ځای مخیم کیس به د کوم ځای نه کولاویږي هغه ښځې به راوغواړي کومو ښځو چې خپلې ګوتې پرې کړې وي یوسف علیہ السلام دا ونه وی چې زلیخه راوغواړه د یو څو وجو نه یو خدا و چې زلیخې کره یوسف علیہ السلام خوراک کړی نمک یې خوړلی و که نه زلیخې مالکه وه او یوسف مملوک علیه السلام نو دا یې د هغې په باره کې د ادب نه خلاف وګڼله چې د خپل آقا د هغه چې کوم دی نو پردهدري وکم د هغه چې کوم دی نو پټه خبره ښکاره کم په ځای د دې نو ویزه چې کوم دی د هغه ښځو نه تپوس وکړه خبرې بالکل د اینډ نه رونیوه آخري معامله چې یوسف علیہ السلام سره شوی و نو ښځو ګوتې پرې کړې وي د هغې نه پس یوسف علیہ السلام جیل ته راغو نو چې بادشاه د ښځو د ګوتو پرې کولو معلومات وکړي نو هغوی به وایي چې موږ خو زلیخې راغوښتي وو نو زلیخې نه به تپوس وکړي ولې دې راغوښتې وو نو زلیخه به وایي چې دوی ما پسې خبرې کړې وي څه خبرې کړې وي چې دی چې کوم دی نو په خپل مملوک او په خپل غلام باندې مینه شوې وه شکه شوې وه نو بس خبره به هغه ځای ته ورسي په خپله که نه نو د دې وجې نه یوسف علیہ السلام کیس د آخر نه پرانستو وی په مزه مزه به ورپسې د هغه طرف ته ځي دویم دا دی چې یوسف علیہ السلام ځکه چې کوم دی نو د زلیخې نوم وانغښتو چې د زلیخې خبره په شعر کې ډیره نه وه مشهوره شوې هغه صرف دغه یو څو ښځو ته رسېدلې وه د هغې نه پس خبره د ښځو مشهوره شوه په ټول ملک کې چې ښځو ګوتې پرې کړي دي او داسې یو هلک دی بس د هغې خبره او د هغې کیسه کېدله چې داسې یو هلک و چې په یو نظر ښځو چې کوم دی نو د هغه ګوتې پرې کړي دي نو دا ځکه چې کوم دی نو د هغې تذکره وکړله بادشاه ښځې ټولې راوغوښتې چې روې غوښتلې تپوس یې ترېنه وکړلو تاسو څنګه چې کوم دی نو دا ګوتې پرې کړې وي هغوی ورته وی بادشاه یوسف کې بالکل ذره برابر چې کوم دی نو ګناه نشته ما علمنا علیه من سو ما دا آیت تاسو ته پیش کړی ولقد همت به و هم بها کې بطور استدلال چې یوسف هم نه دی کړی او کوم مفسرین چې لیکلي وحلت تکه وقعد بین شعبها الاربع نو غلطی لیکلي دي قسمت انبیا خیال نه دی ساتلی چې دانه پکې خبره مخکې لاړل نو پاتې پکې څه شول
او اسې که داسې شوي وي نو دې ځای کې به اوس دې ښځو نه ویلي چې نه دا خو دم چې کوم دی نو دومره پورې خو دیم تللی خو بیا پته نشته چې څه چلو شو نو راواپس شو نو دا به خامخا ویلي وو خو دی ونه وي د بادشاه مخې ته ولاړې دي یریږي او چې کوم دی نو دا خبر ورکوي دا بیان ورکوي چې په یوسف کې ذره برابر نقصان نشته نو نقصان د چاو وی دا ټوله خبره خو د امرأة العزیز وه وی امرأة العزیز راولې نو امرأة العزیز راوستله زلیخا ورته وی څنګه چل دی هغې ورته وی بادشاه ټوله خبره ښکاره شوه هر څه بلکل ښکاره شول نو زه ولې پټ کم زه ولې دروغ وویم دا ټول هر څه چې و دا زمونږ د طرف نه و یوسف علیه السلام کې ذره برابر چې کم دی نو اس قسمه خطا غلطی گناه نشتا یوسف بالکل صاف ستھرا او پاک دی د زلیخی په خوله باندې بیان شو چې یوسف علیه السلام پاک دی نور خبرې الفاظو کې دی ګوره ورته وقال الملك نویلیو باشا ائتونی به ما تدیرا ولی فلما جاءه الرسول کله چې راغی ورته چې کوم دی نو پیغام راوړونکي رسول پیغام راوړونکي ته وي ځکه رسولانو د الله پیغامات راوړي دي مخلوقاتو ته ځکه ورته رسولان وي قال نو یوسف علیه السلام ورته وی ارجع الى ربک لاړ شه چې کوم دی نو خپل بادشاه ته لاړ شه فاسأله داغنه تپوسو کا ما بال النسوة اللاتي سحال دی چې کوم دی نو داغه ښځو قطعنا ایدیهن چې هغوی خپلې ګوتې پرې کړې وي دلته مسلم یو حدیث راوړی دی امام مسلم حدیث راوړی دی د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی وی لو لبستو فی السجن کچری ما په جیل کې دومره موده تیره کړې وي لبسا یوسف علیه السلام چې څومره موده تیره کړې وه 14 کاله تیر کړیو یہ 12 کاله تیر کړیو یہ 18 کاله تیر کړیو دومره زمانه تیر کړیوا وی که دومره زمانه ما تیر کړیوا لا جبت الداعیا او بیا را پس پیغام وروړون کی راغلیو بیا د بادشاہ اډر راغلیو چې راځه د جیل نه روزه اس خبره به مم نه وکړی او فورن به د جیل نه راوتی وما خو الله دې په یوسف علیه السلام رحم وکړي زه د دې صبر ته حیران یم څومره لوی صبر دی اوس دا خبره نه ده چې ګنې نبی علیه السلام وایي چې په ما کې صبر نه و نعوذ بالله داسې څنګه کیدی شي یوسف علیه السلام کې چې څومره کمالات و هغه ټول په نبی علیه السلام کې و د ټولو انبیاو کمالات په نبی علیه السلام کې و دا نبی علیه السلام خپل عجز او انکساری ښکاره کوي چې یوسف زمانه غوره دی هر سړی بل سړی د ځان نه غوره وګڼي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا تفضلونی علی یونس ابن متا په یونس علیہ الصلوۃ والسلام باندې ما ته فضیلت را نه کې دا چرته ونه وی چې یونس علیہ الصلوۃ والسلام هغه چې کم دینو په درجه کې ښکته او زمونږ پیغمبران ټول چې کم دینو هغه د اعلی مرتبه زمونږ پیغمبر د ټولو نه افضل دی خو ته به دا خبرې نه ذکر کې دا وایي یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خبرې بل مقصد دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقصد دا دی لا جبت الداعی ما به دعوت او تبلیغ ته ترجیح ورکړی وا په جیل کې د زندګۍ تیرولو باندې ولې چې په جیل کې سړی پروتي خو 2 کسانو لشلو کسانو سره به خبرې اترې او دعوت بکې نو چې بار سړی وزي نو خو آزاد دعوت بکې د دنیا مخلوق ته به کم دینو دعوت ورسي نو زه خو پیغمبر وم او دریمه نقطه پکې دا وه چې یوسف علیه السلام چې دی هغه د مصر پیغمبرو صرف د مصر نه اخوا دی خوانو نو مصر خو یو علاقه وه نو په هغه علاقه کې کچری په یوسف علیه السلام باندې څه قسم چې کم دینو داغ پاتې شوی او سبا دی په یو چوک کې ولاړو په یو جومات کې ولاړو په یو محله کې ولاړو په یو حجره کې په مقبره کې ولاړو دعوت او تبلیغ یې کولو خلکو ته دین بیانولو نو چا به ویلو چې مړه دا خو هغه سړی چې د جنکو په کیس کې تللی نو جیل ته وای خلک کنه
دا خو یاغه سړی دی چې جنکو په کیس کې جیل ته تللی نو یوسف علیه السلام خپل صفایي بیانوي او نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې زه خو عالمی پیغمبروم کنه نو که یو علاقه کې په ما باندې چې کم دی نو داسې څه مسئله وه نو زه به بلې علاقې ته تلم ما به بل ځای دعوت تبلیغ کولو کنه خو یوسف علیه السلام دپاره خو بل ځای دعوت تبلیغ نه و هغه د یو علاقې پیغمبرو او نبی علیه السلام د ټول عالم پیغمبرو عالمی پیغمبرو نو ما به د دغې خبرې پروا نه کوله او یوسف علیه السلام ځکه د دې پروا وکړله نو دا ذکر کوي فلما جاء الرسول قال ارجع ویلار شي الى ربک خپل چې کوم دینو بادشاہ ته فاسأله تپوستنو کا ما بال نسوة اللاتی سحال دی دا غزنانو قطعنا ایدیهن چې هغې پرې کړي خپل لاسونه ان ربي بېشکه زما ربي کیدهن د هغې په مکر او فریب علیم پوهېږي ان ربي کې دوه تفاسیر دي یو تفسیر دا دی چې زما حقیقي رب زما الله چا چې زه پیغمبر جوړ کړم چا چې زه پیدا کړم چا چې زما پلار نیکه پیغمبران کړي زما اکه رب چې دی هغه ته خو ټول معلوم دي هغه ته زم معلوم یم یوسف علیه السلام وی او وی زما پاکي ورته معلومه ده خو لیکن د خلکو ته خو پته نشته نو د دې وجه نه د خلکو باندې دا خبره ښکاره کوو دویم د ربي نه مراد عزیز مصر وی هغه زما مالک چې کوم دی که نه عزیز مصر هغه ته خو د ټولي کیسې پته لګېدلې ده هغه خو اقرارم کړی مخکې او زلیخې ته ویلي مو چې واستغفري لذنبک انک کنت من الخاطئین ته خطاکاری کار ټول تا کې دی یوسف خو بالکل بې ګناه او صاف سوتره دی هغه ته خو پته شته خو د بادشاه ته پته نشته بادشاه وزیر اعظم خو دی و که نه دا زلیخه د خور وه تاریخ لیکي زلیخه د خور وه د خور په وزیر خزانه باندې واده وه داسې کوي دا وزیران یو بل ته خویندې لوریانې چې کوم دی نو رشتې ورکوي چې هر څه کور کې وي نو هغه د خور وه قاله نو اوی چې کوم دی نو بادشاه ته سړی راغی چې یوسف علیه السلام خو راځي نه ولې وی مسئله داسې ده هغه وی چې لاړ شه د بادشاه نه تپوس وکړه بادشاه دې جینکې راغواړي بیا دې ترې نه تپوسونه وکړي دا زه به کم کیس کې راغلیم دا ولې راغلیم دا څنګه راغلیم دا څنګه چل دی زما صفایي په کار ده چې زه صفا شم او د دلته نه وځم ګوره دا سنتي انبیا دي په ځان باندې به هیڅ قسمه چې کوم دی نو الزام نه پرېږدي صفا سوتره به چې کوم دی ځان کې که صفایي او که نه خطا در نه شوي به تقاضې بشریت نو بیا توبه وباسه که بیا اقرار وکړه او توبه وباسه خو لیکن چې کله صفایي نو خپل صفایي به هغه به چې کوم دی نو بیانې خپل صفایي به چې کوم دی نو بیانې داسې نه چې خپل صفایي دې بیان نه کړله نو بیا به دقه شانتې پاتې شي او دې کې یو اشاره دا مشوله چې د تهمت د ځای نه به ځان بچ کې کم ځای کې چې تهمت وي که نه اکه ځای ته به بالکل ځان نه ورکې د تهمت د ځای نه به ځان بچ کې ما تاسو ته څو پیرې چې کوم دی نو هغه روایت ووي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام اعتکاف ته ناست دی او یو بیبي ورپسې خوراک راوړی دوه صحابه د جومات په ګوټ کې ناست یو یې نفلونه کول یا ذکر کولو تلاوت کولو بیبي چې ووتله او نبي علیه الصلاۃ والسلام د معتکف نه دا خپل د اعتکاف د هغه ځای نه رابر شو چې وکتل نو کسان ناست دي نو هغوی ته یې اواز ورکو وی دا چې راغلې وه او لاړله دا زما خپله بیبي وه دا چې راغلې وه او لاړه تاسو ولیدله دا زما خپله بیبي وه نوم یې ورته واغشتلو صفیه یا حفصه رضی الله عنها دا وی چې کوم دی نو هغه وه دا ما پسې خوراک راوړی او راغلې وه دا زما خپله بیبي وه هسې نه چې ستاسو ذهن کې راشي چې پیغمبر ناست او پته نشته چې د چا ښځې ورته ځي راځي لکه د نن زمانې پیرانو ته چې څنګه او دې تعویزګرو ته او باقاعدې لګولي بوټ وی د زنانو کار چې کوم دی نو د نارینو کار ښه تسلي بخش او دا زنانه پې ورماتي په خبره ورسېلې پیغمبر داسې نی پیغمبر د دې خبرې نه او قرآن د خبرې ته چې کوم دی نو په دې خبره سخت رد کړی دی چې پردو ښځو سره دا ملاقاتونه مه کوه دا نو د تهمت د ځای نه به ځان ساتي صحابه وی یا رسول الله وی نه ټیک ده چې تاسو په ما باندې دا ګمان نه کوئ خو شیطان خو در سره شته که نه شیطان خو هر چا سره شته نبي علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل شیطان ما سره هم شته وي خو ما خپل شیطان
خپل تابع کړی دی زما تابع دی دا هغه په ما وس نه رسی ما وی داسې کار ورسره کړی دی فاسلمه یا په اسلمو زه نه سلامت شویم د خپل شیطان نه خو نور عام انسانان خو د شیطان نه سلامت نه دي نو لہذا د تومت زیری د جینکو سکول دی د چوټې وخت نو ته څه کې چلته ولاړې ستا که بل چا سره کار مینو په دغه وخت مزه ولې بل سړی به وي دیم راغلی دی دا تومت به پته لګي که نه لاره کوڅه کې ولاړې سار وختي چې کوم دی نو جینکې ځي مدرسې ته ځي سکول ته ځي ته ولاړې هسې په لاره کوڅه کې چې کوم دی نو هسې نو څه لاسې ولاړې څه کار مار دي نشته ځه کور کې کښېنه ځه داسې پټو طرف ته لاړ شه څه کار مار چې دي نه وي نو داسې چې کوم دی نو پټو طرف ته لاړ شه کوڅه کې ولې ودرېږي خلک به وي دي جینکو ته د تهمت د ځای نه به ځان ساتي تهمت ځای کې به ځان نه راولي او سات سات محسوس پیری دا خبره درته وکړله عزیزانو دا ګورې ډېر زیات بد عادت دی ښه لارو کوڅو کې پردو زنانو ته ودرېدل دا تماشې کول زنانو پسې مخکې وروستو او د سر نه تر د خپو پورې کتل دا ډېر ناروا عادت دی دا مرض دی مرض دا مرض چې پچا کی کنه هغه ته ګورې کلمه نه نصیب کیږي په وخت د وفات بیا دک ذکر کوي داسې لاړه او داسې په د ځنکدن په وخت کې وي ښه د ځنکدن په وخت کې وي داسې لاړه او داسې راغه اخوا لاړه او دی خوا لاړه بیا دا وي نو داسې نی پکار او دا خو لاره کوڅه ده نو چې ته زما هغې ته ګورې نو ستا هغه به نه تېرېږي څه او زه ستا هغې ته ګورم نو زما هغه به نه تېرېږي نو چې خپل مور او خور لري نو بیا هغه ته نبي علیه السلام ته یو سړی راغی وی ما ته د زنا اجازت راکړه ګوره نبی علیه السلام ته راغی صحابه کرامو خو ناست یو بس پورنې چې کوم دی نو کوتک ته لاس کولو نبی علیه السلام یې پرېږده وي زه ته جواب ورکوم که نه ورته وی ته دا غواړې چې ستا مور خور ستا بیبي ستا لور سره څوک زنا وکړي وی نه نو چې د بل هغې پسې چې ته ځې د چا مور خور لور خور نه ده نو چې خپله لري نو د بل هغې سوچ به کوې که نه په خبرو سلی چې خپله دي که نه چې پردی وینې نو خپله را یاده که بس په خپله به ټیک شي په خپله به عقل به زر سر ته راشي الله دې د عمل کولو توفیق راکړي په دې خبره موږ قال نو بس بادشاه چې کوم دی نو راغوښتلې ښځې ورته وی ما خطبکن څه حال دی ستاسو اذ راوتن یوسف کله چې تاسو د یوسف علیه السلام نه مطالبه وکړله عن نفسي د هغه د نفس قلنا نو دی وی حاشا لله دا الله پنا تعجب دی الله تا ما علمنا علیه من سوء منگ تا نشتا پتا منگ تا ندی معلوم پاغ باندې چې کم دینو سبدی منگ تا پاغ کې سبدی نخکاری منگ تا پاغ کې چې کم دینو سخو نه معلومیږي چې پاغ کې بس خو وی پښتانه ورته خو وی خو بکی نشتا یوسف علیہ السلام بالکل صفا ستر سړی دی پاک سړی دی قالت امرات العزیز نو ویخا وی دا کیس د کم ځای نه را روان دی وی دا خو ستا د خور د امرات العزیز نه را روان دی وی راولې معلومیږي دا چې بادشاه انصاف پسند سړی و انصاف پسند سړی و د دې زمانې بادشاه چې داسې مسله راشي چې هغه مسله د هغه کور ته رسېدلي یا د هغه خور ته رسېدلي نو بیا به خپله خور عدالت کې پیش کړي هېڅ کلم نه په خبرو هېڅ کلم نه وایي به بس چې کوم دی نو پټ په پټه په تیاره کې د یوسف په شان سړي نه ډس پورته کې چې خبره ختمه شي زما خور پکې چې کوم دی مولا ویسته دا څومره زمونږ د حکمرانانو د دنیا شي خلک چې کوم دی نو هغه ووجل دقه شانتي چې مسأله د هغې کورونو ته راغلې وه نو بس دی چې کوم دی نو خپله صفایي نه شوه پیش کولی ولې چې انصاف نشته عدل نشته اسلام نشتا اسلامی قانون نشتا آئین نشتا دستور نشتا ټول ارسه چې کوم دی اکو بکو دی اکو بکو په خبرو ورسېلې اکو بکو انګریزي قانون هم پوره نشتا په خبره ایران بشه ته کنه مړه چې د پاکستان دا قانون لکه دا کم قسم قانون دی انګریزي هم نشتا اسرائیلی هم نشتا او هغه چې کوم دی نو روسي قانون هم نشتا د چین د انډیا قانون هم نشتا په خبره سره حیران بشي چې دلته کې لا کم قسم قانون او دا دې ته بیا یو سړی کینی کنه او دا چې کوم دی نو اسلامي دی نو سړی ته جړا ورشي چې یو طرف ته قرآن او بل طرف ته ظالمه په سر د پټکې پروت دی او کفر ته اسلام وي غلو ته چې کوم دی نو حلوا وي او خنزیر ته چې کوم دی نو غوښه وي داسې به درته چې کوم دی نو
جړه به درته درشي قسم په الله چې قرآن انسان ګوري که نه او بیا د دې خلکو هغه خبرو ته ګورې ته نو بس وی به چې دا لکه څنګه چللی دې خلکو د الله سره څومره بغاوت کړی دی څومره بغاوت د الله سره بغاوت دی ښه د الله سره جنگ شروع کړی دی لګیا دی د الله سره سودی قانون شرابي قانون زناکاری قانون هغې ته اسلام وی لګیا دی قالت امرات العزیز وی را مخامخ کده چې را مخامخې کاغه ورته وی بادشاه سلامت الان اوس حس حق بالکل ښکاره شلو ارس چې کوم دی نو دود کا دود پانی کا پانی شول حق شو باطل شو انا راوته ما دا غنه مطالبه کړی وا ما د دوکه کول غختلیو عن نفسي د خپل ځان و انه هو بشک یوسف علی السلام چې دی لمن الصادقین اخو د رښتونو نه دی هغه خو بالکل رښتونه دی هغه خو صادق او امین دی امانتدار دی هغه کې نشته خو او بیا وی ذالک اسم اشاری مشار الیه قالت امرات العزیز الان حس الحق د دې غون مضمون دی دا امرات العزیز چې را مخامخ شو او وی چې او دا خطا ټوله په ما کې ده یوسف کې هیڅ قسمه خطا نشته وی دا خبره ما ولې وکړله امرات العزیز وی لیعلم دی عبارت کې ذالک لیعلم انی لم اخن وما ابرئ نفسی د دې سپاره ابتداء دا دواړه آیاتونه دي کې دوه تفاسیر دي او په یو تفسیر کې دننه بیا دوه تفاسیر دي نو کل درې تفاسیر دي یو تفسیر دار چې دا قول دا خبره دا د زلیخی وا او دې ته علما غوړه ویلې ده بهتري ویلې ده ځکه چې یوسف علی السلام خلاشته نه کنه اخو لا جیل کې دی کنه او سړی را لېږلی چې لاړ شه او باچا ته ووایه چې ښځې راغواړه او تپوس ترې نه وکړه د ګوتو پرې کېدو حالات معلوم کا د زلیخې نه حالات معلوم کا نو دلته کې خو باچا لګیا په دربار کې حالات معلوم نو یوسف علیه السلام خو لا شته نه کنه لا خو شته نه کنه نو ښه خبره داره چې دا قول د زلیخې دی چې قول د زلیخې دی نو لیعلم کې بیا دوه تفسیرونه دي د لیعلم فاعل یا د دې خپل خاون عزیز مصر دی او یا د لیعلم فاعل یوسف علیه السلام دی که چېرې د لیعلم فاعل عزیز مصر شي نو زلیخه وی دا خبره چې موږ اوس ښکاره کړله په ډاګه مو کړله اقرار جرم مو وکړلو دا ټول ارسه مو چې وکړل د څه دپاره دا مو د دې دپاره وکړل چې عزیز مصر ته پته ولګي چې دا عزیز مصر چې کله په کور کې نه او یوسف ما سره په کور کې و د ده په عدمي موجودګۍ کې ما نور خیانت نه دی کړی صرف یوسف ته مې دعوت ورکړی و بس یوسف هم څه نه دي کړي ما هم څه نه دي کړي پاک په پاکه پاتې شوي صرف مې دعوت ورکړی و هغه قبول نه کولو او بس دا معنی ده او یا د دې فاعل یوسف دی علیه السلام زلیخه وی دا اوس مې دا خبره ټوله ځکه ښکاره کړله چې یوسف علیه السلام خو په جیل کې 14 کاله تیر کړل 12 کاله تیر کړل یا 13 کاله تیر کړل دا ټول اقوال دي پکې خو په دې زمانه کې چې یوسف په جیل کې نو ما د پسې پټ په پټه پیشیشا اس قسم لاس نه دی والی چې دته چې کم دی نو زه څه نقصان ور ورسوم یا ورته څه تکلیف ور ورسوم داسې مې نه دي کړي د ده په عدم موجودګۍ کې مې څه خیانت نه دی کړی دا وایي او دریم یو تفسیر پکې کړی دی وی د لیعلم فاعل چې دی نو دا ملک دی ملک بادشاه دی زکه چې عزیز مصر دغه وخت کې مړو قرطبي دا کول نقل کړی دی قرطبي وایي چې په دغه وخت کې چې دا خبره ښکاره شوله نو عزیز مصر مړ شوی نو عزیز مصر مړو نو زلیخې خپل رور بادشاه ته دا خبره وی دا ټول ارسه مې چې کوم دی نو ځکه ښکاره کړل چې تا ته پته ولګي چې ستا په عدم موجودګۍ کې چې ته نه وي نو موږ هېڅ قسمه څه خیانت نه دی کړی هېڅ قسمه خیانت مو نه دی کړی دا ځکه چې د رعایا
د عوامو سره خیانت دا د بادشاه سره خیانت وي، د عوامو سره خیانت دا د بادشاه سره خیانت ګرځي. نو ځکه هغه ته وي دا، نو دا ورپسې وما وبري وبم د زلیخې خبره شي، سبا به راځي انشاءالله. اسی بارې آغاز دی. او یا ذالک لیعلم د یوسف علیہ السلام قول دی، اگر چې ضعیف دی خو تفاسیرو کې راغلی دی چې دا قول د یوسف علیہ السلام دی. یوسف علیہ السلام راوستو، چې راوستو نو یوسف علیہ السلام بادشاہ ورته وی چې دا د ښځې مې راوستي دي، صفایي ټول هر څه بیان شول. نو یوسف علیہ السلام ورته وی چې بادشاہ خفه نشي، دا ما چې تا ته دونه تکلیف درکو دا مې د دې وجې نه درکو چې عزیز مصر لیعلم فاعل به عزیز مصر شي، چې عزیز مصر ته پته ولګي چې دی په کور کې نو، نو ما د ده په عدم موجودګۍ کې د ده په عزت لاس نه دی اچولی، ما خیانت نه دی کړی. دا خیانتي یو سړی تا په خپل کور کې ساتي، تاله کار درکړي، تاله ډیپټي درکړي، دا تاله تنخواه درکړي، تا ته خوراک درکړي، تا سره مینه محبت کړي، نو دا خو د دې خبرې تقاضا نه کوي کنه چې ته ورته په عزت لاس واچوه، لکه څنګه چې نن سبا خلک کوي. په کور کې خلک ځان سره نوکر کی، بل رسته چې کم دی نو تینا لورو تختی، بل ورته ښځې سره لور سره تعلق جوړ کی. دا سیز دا د اسلام او د ایمان منافي سیز دی. تاکہ که ایمان او اسلامی د یوسف علیہ السلام نه اخلاق زده کا. یوسف علیہ السلام وی ما دا ټوله خبره د دې وجې نه وکړله، دا ټوله خبره مې راښکاره د دې وجې نه کړله، دا غون کیس مې دوباره راوسپړدلو، دا مې د دې وجې نه وکړلو چې پته ولګي دی عزیز مصر ته. دا عزیز مصر به ځان سره په زړه زړه کې وایي چېرې یوسف خو ما کره 17 کاله تېر کړي او دا خو نن زه د دې خبر نه خبر شوم، پته نشته د دې تعلق به د کله نه و، دا زړه کې راځي که نه. وی چې دا پته ورته ولګي چې ما ستا په عدم موجودګۍ کې ګورې هېڅ کله خیانت نه دی کړی، زه امانتدار سړی یم. او دا ورته وویلي بادشاه دارې سبا کې راځي چې انک الیوم لدینا مکین امین، نن ته ګورې موږ سره چې کم دی نو امانتدار یې، نن ته بالکل صفا سوتره یې، نن په تا باندې هېڅ قسمه چې کم دی نو بلیم نشته، تا باندې هېڅ قسمه داغ نشته. دې ته ویل کېږي سنت یوسفي، دې ته ویل کېږي د یوسف علیه السلام سنت، دې ته وایي د انبیا علیهم السلام سنت، دې ته ویل کېږي د صلحاو سنت. د جیل نه داسې نه راځي چې دا پته خو ولګي که نه چې دا زه ولې چې کم دی نو تلی وم. عبدالعزیز صاحب حفظه الله، الله تبارک وتعالی دې د هغه حفاظت وکړي، اسلام آباد لال مسجد والا هم چې کله په جیل کې مشرف ظالم جیل ته اچولی او کله چې کم دی نو ټول جج چې کم دی نو د هغه ضمانت وکړلو نو هغه نه راوتو جیل نه. وی اول مال صرف دا بیان شي چې زه په کم جرم کې راغلیم، زما مور شهید شوه، زما پلار شهید شوی دی، زما بچی شهید شوی دی، زما رور شهید شوی دی، زما 2300 طلبا او طالبات شهیدان شول په لال مسجد کې، او په لال مسجد کې د یو اندازې مطابق تقریبا 10,000 قرآن مجیدونه وخه، 10,000 قرآن مجیدونه. او په جامع حفصه کې چې د لال مسجد سره خوا کې کومه جامع حفصه وه، په دغې حفصه کې تقریبا په دغه وخت کې 2000 د پاسه جینکې د حدیثو طالباتې وي، او د حدیثو طالباتو سره چې کوم دی شپږ او 8 کتابونه د حدیث وي، چې 2000 یې واچوې نو 12,000 کتابونه پکې د حدیث وو. هغه کتابونه څه شول، هغه قرآن مجیدونه څه شول، هغه د دغې لال مسجد اوس هم تاسو لاړ شئ د لال مسجد په دې طرف باندې چې کوم دی یو ویڼۍ ده، غټه نالې ده، دا ټول یې دغه قرآن مجیدونه او حدیثو کتابونه دی دغه نالې ته غورځولي دي. په خبرو سلی او په دغې اپریشن باندې د اسمبلې ټولو اراکینو دستخطونه کړي دي، ټولو اراکینو، هېڅ قسمه تمیز پکې نشته چې د پلانکي پټکې په سر هغه پې نه و کړی، باقاعده په ویډیو کې ملاویږي، تپوس ترې نه کوي سلیم صاحبي چې اس پر یہ دستخط آپ کا ہے، دا خبره نشته. نو چې یو سړی د قرآن مجید په بیزتۍ دستخط کوي، د حدیثو په بیزتۍ دستخط کوي، د طالبانو په شهادتونو په مرګ باندې دستخط کوي، سار حدیث کې راغلی و چې یو کچری د یو سړی په قتل کې ټوله دنیا شریکوي نو ټوله دنیا به په جهنم ته ځي. چا چې د چا په قتل کې دومره ووي چې اوکه تولی نه دی ویلی، اوکه عربی کې داري اقتل قتلکا، اقتل قتلکا، اوکې ووي تولی نه دی ویلی. وی دا سړی چې په ورځ د قیامت راځي
د په دې تندي کې به دې ځای کې لیکلي چې آیس من رحمت الله دا الله د رحمت نه محروم او ناامیده رکشه دا به نو چې یو سړي په دستخط کړي د اقتل نه دی ویلی دی که نه او وي موږ په څه شي ظالمان یو یا لکه ته پس چې کوم دی نو ته ما ته هغه یو څیز وښایه چې دا یو کار ما کړی دی د ظلم نه دی ما له وښایه ستا خو هر قدم د ظلم دی ته خو په هر قدم ظالم یې ستا خو هر کار د ظلم دی هر خبره دی د ظلم ده هر یو کار دی د ظلم دی قرآن مجیدونه تاسو چې کوم دی شهیدان کړل هلته سات سمندر پار چا قرآن مجید په نالۍ کې غورځولي او دی دلته جلسې کوي دا تا چې 10,000 قرآن مجیدونه غورځولي دي په نالۍ کې ای خو منیم نه او ته پرې خلکو نه وټم غواړي وي ما له کتاب باندې وټ راکړه دا تا چې داسې کړي دي دا نو دا حال دی دا حال په خبرو ورسېږي قسم په الله د زړه د درد نه دا خبرې کوو د زړه د درد نه دا خبرې کوو چې په پاکه ځمکه د مسلمانانو په ځمکه د 10,000 قرآن مجیدونو بې عزتي کېږي دا جومات دی الله دې چاته وس او توفیق نه ورکوي په دې جومات باندې ډز وکړي ته به ورته څه وې تپوس درنه کوم په دې جومات ډز وکړي په دې جومات ته به ورته څه وې کافر به ورته وې که نه څه به ورته وې دا لال مسجد به چېرته جومات نه نو خبره ورسېلي دا ذالک یوسف علیہ السلام وی دا ما زکه وکړل لیعلم چې دی خلکو ته پته ولګي چې دی عزیز مصر ته پته ولګي یا دی بادشاه ملک ته پته ولګي چې انی لم اخنه چې ما یو قول پکې دام دی یوسف علیہ السلام وی ما دا زکه وکړل چې دا بادشاه ما سره په جیل کې نو د دې بادشاه په عدم موجودګۍ کې ما په جیل کې د بادشاه خلاف څه تحریک نه دی راوچت کړی خلق مې نه دی راوچت کړی بغاوت مې نه دی کړی لم اخنه ما خیانت نه دی کړی در سره بالغیب په غیب وان الله او دا غي دلیل دا دی چې بېشک الله لا یهدي کید الخائنین د خیانتګرو چې کوم دی نو مکر او فریب او چال هغې ته کامیابي نه ورکوي الله هغه نه کامیابیږي یو وخته پورې به خلق په دې خبره دوکه کېدل چې دی به اسلام راولي اوس خلکو ته پته ولګېدله چې دی کې او د نورو کې بالکل فرق نشته اوس خلکو ته پته ولګېد ځکه قید د خاینینو چې دی دا هېڅکله هم نه کامیابي هېڅکله هم نه کامیابېږي په خبرو سره یوسف علیه السلام وایي نو یوسف علیه السلام وایي که چېرې ما خیانت کړی و زه به نن په بادشاهي اډر باندې نه راوتم نن به زه بادشاه نه مدعو کولم نن به زه بادشاه دعوت ته نه رابللم نن به بادشاه د بادشاه سړی به ما پسې نه راتللو مفسرین فرمایي چې کله یوسف علیه السلام دا ټوله صفایي وشوله او خبر ورپسې لاړلو نو بادشاهي لباس یې ورپسې یوړو یوسف علیه السلام غسل وکړو پاکې کپړې یې واچولې بیا راغو ټولو جیلیانو سره ملو شو د جیل دا ملګري دا ډیر خواږي د جیل ملګري هم ډیر خواږي د حج د جهاد دا ملګري ډیر زیات خواږي یوسف علیه السلام د جیل ملګرو سره ملو شو ټولو ته غاړه ورکه او د هغې نه پسې ورته کېناستلو دعا وکړله او بیا ورته ووایي چې ستاسو سفارش په انشاءالله زه د بادشاه سره کوم زه بادشاه ته ستاسو سفارش کومه تاسو به هم زه یو د جیل نه آزادوم او بیا د هلته نه راووتو چې راووتو جیلیانو ورپسې جړل جیلیانو یوسف علیه السلام پسې جړل داسې وخت انسان تیر کی چې خلق در پسې بیا جاړي الله یې د عمل کولو توفیق راکړي الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین یا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي واړه لوی ګناهونه زنګه معاف کړي د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي یا الله دین اسلام کې موږ پوره داخل کړي یا الله دینداری زموږ کورونو ته راولي یا الله بېدیني زموږ د کورونو نه ختمه کړي یا الله بېدیني زموږ د معاشرې نه ختمه کړي یا الله په معاشره کې چې څومره بېدیني ده یا الله دا ټوله ختمه کړي یا الله دا کفري نظام جمهوري نظام زموږ د معاشرې نه ختم کړي یا الله دا ملک پاکستان
دا خو ډیر په قربانو جوړ ملکو دا د قرآن د نظام د پاره جوړ ملکو دا د قرآن د پاره جوړ ملکو دا د اسلام د پاره جوړ ملکو نن پدې کې قرآن د خپل لاندې شوی دی نن پدې کې قرآن بی عزته شوی دی د رسول بی عزته شوی دی یا الله د اسلام بی عزته شوی دی یا الله څوک چې دغه کوپری نظام د پاره چې پاغي کې دا دومره بی عزته شوی دی د چانه بدل نه دی غشتي شوی چاته سزا نه د ورکړی شوی څوک چې دغه نظام د پاره منډي وي یا الله تی سره دغه نظام د ملک پاکستان نه غرق او تبارک کی یا الله د ملک پاکستان ته نه پاک کی دلته صحیح اسلامی قانون نافذ کی قرآنی قانون نافذ کی قرآن زمونږ د عدالتونو آئین کی قرآن زمونږ د ملک آئین کی د عدالتونو قانون او دستوري کی یا الله زمونږ په معاشره کې جاری کی واړه زاړه نارینه زنانه مونږ ټول قرآن خانه کې د قرآن په تعلیماتو سره مونږ منور او روخانه کې یا الله څومره بیماران کورونو اسپیټالونو کې دي زمونږ په دې محله کې دي واړه زاړه نارینه زنانه په دې کلي کې دي یا الله مخ په ځمکه باندې په کم کم ځای کې دي یا الله د ټولو بیمارانو د خپلې خولې لاړې دارو کې صحت کامله ورته نصیب کې یا الله صحت کامله ورته نصیب کې یا الله د خپلې خولې لاړې دارو کې یا الله د خیر او د رحمت بارانو کې یا الله د خیر او د رحمت بارانو کې یا الله د خیر او د رحمت بارانو کې یا الله څومره مردگان د اهل اسلام دي یا الله د ټول مردگانو مغفرت نصیب کې نن چې کومه زنانه وفات شوی وا اغه د پاره راج محمد کاکا دی چاچی دعا ورته کې الله ورته مغفرت نصیب کې یا الله پسماندگان ته صبر جمیل ور نصیب کې یا الله نور څومره مردگان دي دا صورت دا می قتلو او د دې سپاره په اختتام باندې یو خبره مخه تراغله طارق بای د سلطان کاکا مشر زوی هغه کم دینو ما چې مخ کې تفسیر وی د 12مه سپاره مو ختمول نو هغه وفات شوی په دغه ورځو کې دغه ځکه کې ورته ما دعا کړې و نوم واغشتو نو نن ورته بیا دعا وکې طارق بای شاه زمان کاکا زمونږ د ترجمه ملګری نن سپاره ختم شوله دا زمونږ د ترجمه ملګریو سلطان بابا زمونږ د ترجمه ملګریو او میراثن کاکا ناسته به غلی غونته په کرسي باندې غوګ به یخي اکثر به بیا رستو ماته وی ډیر مزه وکړه دا زمونږ د ترجمه ملګریو دعا ورته وکي الله تبارک وتعالى زمونږ د درس ثوابونه غي ته ورسي یا الله مغفرت ورته نصیب کی یا الله د قبر زندگی د خوشحالو کی یا الله د قبر زندگی د خوشحالو کی یا الله د ترجمه د مرګري په موږ باندې ټول ډیر ګران دي یا الله پدې کې هیڅ کوم زمونږ نه مخ کې یا الله زمونږ نه پکې یا الله زمون په حال باندې رحم وکي د ټول امت مسلمه په حال رحم وکي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمته